د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ په نښته کې یوه ښځه وژل شوې. د نیوز پرس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، په موږ کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو حکومتي چارواکو نن پنجشنبه د طلب پر 28مه د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د سپین بولدک د امنیه قومندان مولوي محمود ویلي چې لومړی جګړه د پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوه چې د طالب ځواکونو له غبرګون سره مخ شوه. د ښاغلي محمود په وینا په دې نښته کې یوه ښځه د پاکستاني پولیسو په ډزو وژل شوې ده. په سپین بولدک کې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې د جګړې پر مهال دواړو لوریو د هوانونو په ګډون درنې وسلې کارولې دي. تر اوسه د دې جګړې له امله د وخت مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې پرون ماښام وروسته له هغې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې پاکستاني پوځیانو پر افغانانو ډزې وکړې. سرچینې زیاته کړې چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو هوایي ډزې کړې او نن سهار هم د پاکستاني ځواکونو هوایي ډزې دوام درلود چې د طالبانو حکومتي ځواکونو یې په غبرګون کې ډزې کړې دي. ویل کېږي چې د سپین بولدک عامه دروازه د 1 ساعت لپاره تړل شوې او د دې پولې یوه فرعي دروازه لا هم تړلې ده. تر دې وړاندې هم په سپین بولدک کې او نورو سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.